زرینو کرخو ته ستړي مشئ. زه یار محمد پردیس یم. په نن زرینو کرخو کې به درته د 15 ډوله میوو د پوستکو په اړه یو ګټور مطلب در وړاندې کړو. د 15 قسمه میوو د پوستکو فایدې په دې ډول دي. میوې د الله جل جلاله هغه نعمتونه دي چې له بېشمېره غذایي موادو څخه ډکې دي. خو ځینې داسې میوې هم شته چې نه یوازې خپله میوې بېشماره فایدې لري، بلکې د هغو پوستکي چې موږ یا خو غورځوو او یا یې حیواناتو ته ورکوو هم یو شمېر خاص فایدې لري. لومړی هم د مالټې پوستکی. د مالټې پوستکي د دې ترڅنګ چې خوړل یې د وزن په کمولو کې رغنده رول ادا کوي، د انسان د پوستکي رنګ روښانه کوي، د قبضیت او تنفسي ناروغیو په مخنیوي کې ښه برخه لري، همدارنګه د زړه او سرطان ناروغیو په لرې کولو کې هم د پام وړ رول ادا کوي. دوهم د کیلې پوستکی. که چیرې موږ څو ځلې پرله پسې خپلو غاښونو باندې د کیلې پوستکي وموښو، وبه وینو چې غاښونه مو څومره سپینوالی ښایي، او همدارنګه د سوځېدو په حالت کې که پر سوځېدلي ځای باندې د کیلې پوستکی کیږدو ورسره مو درد کمیږي او د آرامۍ احساس کوو. دریم د هندواړې پوستکی. له دې سره سره چې د هندواړې پوستکی د حیواناتو لپاره غوره خوراک دی او موږ چې کله هندواړه پیدا کړو نو ژر یې دننه برخه وخورو او پوستکی یې لرې وغورځوو. خبر نه یو چې د هندواړې پوستکي د حیواناتو د خوراک په څنګ کې د انسانانو لپاره هم د پام وړ ګټې لري. د هندواړې پوستکي هم د وزن په کمولو کې ښه رول ادا کوي، او که چیرې خپل بدن باندې وموښو د بدن خیرې به مو له منځه یوسي. او هغه خلک چې د بدن د پوستکي له وچوالي څخه سر ټکوي، که د هندواړې پوستکي خپل بدن باندې وموښي جول به یې ورسره لوندوالی پیدا کړي او د بدن د جول د مړه برخه به ورسره نوی ژوند پیل کړي. څلورم د انار پوستکی. د انار پوستکی د ځوانۍ دانو او همدارنګه د بدن سوروالی، ګرمي لرې کولو او د ویښتانو د تویېدلو د مخنیوي په برخه کې ښه ونډه لري. د زړه د ناروغیو، د حلق د التهاب، د هډوکو او غاښونو په ټینګوالي او همدارنګه د کولمو په روغوالي کې ښه رول ادا کوي. او پنځم هم د بادرنګ پوستکی. د بادرنګ پوستکی ټوله نړۍ کې په دې پیژندل شوی چې ډیر فایبر او لږ کیلوریز لري. د قبضیت په لرې کولو، د وزن په کمولو کې لویه ونډه اخلي، او دا چې د بادرنګ پوستکی په ډیر مقدار سره ویټامین ای او کې لري نو د وینې د کلکوالي په مخنیوي کې ښه کار کوي، او همدارنګه د هډوکو په مضبوطوالي کې هم ښه رول ادا کوي. د نن زرینې کرښې مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر نورو زرینو کرښو ما یار محمد پردیس ته اجازه راکړئ. د الله په امان.